د الله رسول فرمایي الله ته دا خوند ورکوي چې دا ما وخپل بنده ته کوم نعمتونه ورکړي دي هغه نعمت دی د پر خپل ځان ښکارا کی هغه نعمت دی د پر خپل ځان ښکارا کی یعنی الله ته دا خوند ورکوي ما ته دنیا را کړې ده مثلا ما ته دنیا را کړې ده چې ما ته ماښام شوروا پخه کو د ډوډۍ او د شلومبو سره یې وخورو لیکن ما ته وچ ډوډۍ ته ناشتو الله وای ما ته دا خبره خوند نه راکوي ما ته دا خوند راکوي چې ما در کړې ده سپموایم بخل مه کوه روایخه وی خوره الله فرمایي ما ته خوند راکوي ما ته دا خوند راکوي ما ستا سره احسان کړی دی احسان ښکاره کړه صحیح سلو احسان ښکاره کړه لکه ته اوس ما سره ښه وکړې نو چې تا زما سره ښه وکړلو نو ته خو دا ما ته نه وایې چې یاره اوس نو ورسه پر جهان اعلان وکړه ته خو ما ته دا نه وایې زما دپاره په کار دا ده چې زه دا ووایم یاره پلاني سړی زما سره دومره احسان وکړي زما سره دومره ښه وکړلو دا د اصل سړي علامه ده د کمینه سړي علامه ده دا وایې نو خود به کوې نو دغونه حق در باندې لرم صحیح سو نو پر زړه دې ویې زه بل اسانه مثال درکړم یو سړی دی هغه خپل اولاد خپل بچانو ته ښه اعلی جامې راوړي دي ښه اعلی ګوټونو شیمې راوړي دي یا دا تورې هم پرېږده یو سړی خپل کور والا لره هر څو ښایسته جامې راوړي دي لیکن دا په مجلس کې ناسته ده خیرنې جامې ورکې جامې در په دره جامې څیرې جامې خیرنې جامې زړې جامې یې اغوستې دي اوس دغه سړی دا خاوند د دې جامو څخه خوشحاله کېږي وایي چې یاره ما ستا دپاره چیش نه و راوړې دا ته زما بېعزتي کوې ته زما بدنامي کوې نو خو د هغه جهان ته ښکاره کوي چې زما خاوند زما سره څه نه دي کړي ما دا زړې جامې استعمالي کړي دي ما اغوستې دي صحیح سو اوس دا سړی خوا به دی چې ما درله راوړي وې او زما دې بدنامي کوله چې یا ما لره نه دي راوړي ما تا لره اعلی سي اعلی چوټې راوړي دي ګوټونه و سینډلانې تله راوړي دي لیکن ته په لڅ پښو ګرځې او ته په چپلکو کې په خیرنو و په هغه سورې چپلکو کې ګرځې د دې خو دغه معنا ده چې زما خاوند ما سره ښه نه دي کړي او نو پر جهان ته څوک خپل خاوند رسوا کوي خاوند خوا بدوي کې نه بدوي دغسې بعینه په دغه انداز الله خوا بدوي ما تا ته شان در کړي و تا ولې پټ کړلو ما تا ته دنیا در کړې وه تا ولې پټه کړله ما تا ته در کړې وه چې ښایسته جامه واغونده ښایستې چوټې په پښو کړه ښایسته خولۍ و لونګۍ وتړه ښایسته صدرۍ و کوټ واغونده تا ولې څیرې کوټ اغوستی و تا ولې څیرې صدرۍ اغوستې وه تا ولې څیرې پړونی په سر کړی ولو صحیح سلو اوس دا الله فرمایي ما تا ته در کړې وو ما ته دا خوند راکوي چې ته یې ښکاره کړه لکه خاوند ته دا خبره خوند ورکوي چې زما کور والا زما بېعزتي ونه کړي زما بدنامي ونه کړي الله ته دا خبره خوند ورکوي چې یاره څوک زما بدنامي ونه کړي چې الله دته شی ورکړی نه دی او حالانکې ما هر شی ورکړی دی صحیح سلو نو لهذا الله فرمایي د الله رسول فرمایي ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده الله ته دا خوند ورکوي چې پر خپل بنده باندې خپل نعمت چې دی هغه وویني دا نو پیښه دا رقم شوه یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ناست دی یو سړی رالی مجلس لره سرایي سړی و چې رالی جامې هم ډېرې کمزورې وې ډېرې زړې وې چوټې موټې هم ډېرې کمزورې وې ډېرې زړې وې ډېرې څیرې وې پیغمبر علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه ول شی لرې دنیا ول څنګه شی ول دنیا لرې که نه لرې ول یا رسول الله دونه غویان لرم دونه اوښان لرم دونه پلانی مال لرم دونه پلانی مال لرم نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلې چې تا ته الله دونه مال دولت دنیا در کړې ده نو پر ځان دې ښکاره کړې ولې نه ده ځان دې داسې جوړ کړی چې دا خلک وایي خیرات مې ورکړی دی دا ولې صحیح سو بل روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مجلس ولاړ کې ولاړ شي ورسره تسمې جامې واغونده بیا راس صحیح سو اوس ګورې په بازار کې مشته خلک وینو موږ یار د پلانې ډېر مالدار دي خدای شه د وږي چمونه کوي پر سایکل را رواني دا غي مطلب په بشور روان دي د مزدا او د رخصي او د کرایې ځان بچاوي الانکه لري بندگانو بچین کیش کنه جن کیش الانکه یو بنده خپل بنده ته نه در کړي تا ما ته نه در کړي دنیا ما وتا ته نه در کړي او الله را کړي دا الانکه ته پر ما حق نه لري چې یار تا ته دنیا الله در کړي ته ولې پر ځان ښکارا کوي ستا څه کار دی پدې لیکن الله فرمایي یا ښکارا کوي به دا خو تاسو ما بدنامي کوي دا خو تاسو ما بې عزتي کوي دا خو تاسو ما یو ناقدري کوي ما در کړي دی او ته دا ښکارا کوي چې یار زه نه لرم او جهان دا وایي چې الله ودته نه در کړي او ما ور کړي روایتو کې راځي
و یو ورځ جبرئیل امین علیه السلام رالی پیغمبر علیه السلام ته ویل ابوبکر صدیق څنګه دی؟ الله ابوبکر صدیق جوړ دی روغ دی. ولیا جوړ نه دی نه جوړ دی. او یار ما سره ګرځي زه نه یم په خبر څنګه نه جوړ دی څنګه خبره ما سره خو دې جوړ روغ ګرځي. ولیا یا رسول الله دی څه بیمار دی. یا ابوبکر صدیق رالی پیغمبر سم فتن جوړ ابوبکر خیر خو به ولیا خیر څنګه ول نه جوړه ولیا ولیا ول جبرئیل امین علیه السلام رالی ول دی نه جوړ دی نو پښتنه کول استا ابوبکر صدیق ورته ویل ولیا رسول الله غاښ می خوږیږي غاښ می خوږیږي ول نو ځګ دی ول نه دی کړی ول ما ویل چې یا رسول الله د الله رب العزت شکایت څنګه درته وکړه زستا په دربار کې د الله شکایت څنګه وکړه صحیح سن زستا په دربار کې د الله شکایت څنګه وکړه ما ته فن راکړه. اوس ګوره ابوبکر صدیق د الله رب العزت د الله نور بڑائی دی بیانوي د الله ذات نور دوی بڑائی ولی په دې چې الله رب العزت خوشاله کیږي په بڑائی او په لوی دی. صحیح سن څونه لوی خبره ده. روایتو کې راځي او صحابي ډیر غریب صحابي او بیا پیغمبر سم مجلس ته لاړ بیا پیغمبر سم مبارک خپل یو چادر چې دی هغه ورکی چادر یا لنګ یا قمیص دای چې کور ترالی کور ولا دا شورته ګوري وای دغه د پیغمبر علی السلام پټونه دی یا د پیغمبر اسلام مبارک قمیص نه دی هغه و دی ویله ولتاز ما خیال د الله شکایت ورسوي پیغمبر علی السلام ته چې موږ په کور کې د مارشام ګوله نسته زه لباس پرانه لرم ما خل شکایت ورسوي او نه الحمدلله ما نه دی ورته ویل موږ کور داسې دی د الله رسول د خپل جانب ما تراکي دی ورته ویل ول نو تاول جن غشتي نو دغه معنا ده چې زه نه لرم د ورته ویل ول ما په دې خاطر جن واخستې کې کله زمړ کېدل ما زبدا وصیت وکم چې ما کپن په دغه قمیص کې کوي دغه پټو یا قمیص ما را کپن کوي ما په دې خاطر راوړي کني دی ورته ویل چې د الله شکایت خو به نه کړی چې زموږ په کور کې داسې فاقه ده داسې غربت دی داسې لوږه ده پیغمبر علیه السلام ته خو شکایت نه کړی د الله اولیا یا ما دا نه دي کړی دا د الله رسول ماته په خپل راکړي د الله رسول په ما پوسلو چې دی شی نه لري ما ورته ویلې نه دي. اوس ګورز ما اوستا او دا مرغان په دنیا کې خو ډېر مرغان ډېر دي یو باز دی شاهین چې کوم بولي او عام مرغان دي د عام مرغانو نظر پر کم ځای او د شاهینو د باز نظر پر کم ځای. صحیح سنو نو دا شاهینان دا بازان د دې نظر پر هغه ځای لګېدی چې ما ته تصور نه شي کولای. اوس ابوبکر صدیق هم دا نه وایي چې یاره زه بیمار یم ولې وایي پروا نه لري یاره ټیک دی پټه کړه. د الله رسول فرمایي پر یو سړي باندې غربت رالی تنگ دستی رااله مجبوری رااله پریشانی رااله دی را ولاړ سو چاته ونه ویل سوال نه وکي جهان خبر نه کړي د الله په دربار کې دعا وکړه اې چاته لاس ونه ځغوي د دغه خبرې په خاطر الله د یو کال رزق د غیب سعادت ورکړي د یو کال رزق الله د غیب سعادت ورکړي صرف د الله رب العزت حال دې پټ کړي الله پر تا کوم حال را وستلی وو تا پټ کړي جهان ته دې وشکارا نه کړي د خپل حال چې الله پر ما را وستلی دي الله ته متوجه شوی الله ته دا خبره دومره خوند ورکړي چې الله د یو کال روزي وتا ته د غیب صدر کې د غیب استو په خبر سوي اعلان نه صحیح سمج هر شی لرو لیکن دا باوجود شکایت یا را ولا الله اسمتن دی پلان نه دی ترتیب نه برابرېږي او څونه عجب خبره و د ابوبکر صدیق مقام ته وګوره او ما واست خبرو ته وګوره ابوبکر صدیق کم حال او ما واست کم حال ولو ابوبکر صدیق پر ځان د منافق خیال راتلی ویلې حنزله ته ویلې ولیار دا خو ما پر خپل ځانم د منافق خیال چې دی هغه راځي ما او طاقت په غلطی کې مو ځان ته دا نه وای چې زه منافق یم فرق دی خالق و چې کم څوک دا ونه وای چې یار زه منافق یم دا ونه وای او دا منافق دی هر سړی پر ځان د منافق خیال راوړي چې زه منافق یم بیا به د منافقت خلاصيږي ابوبکر صدیق ویل حضرت عمر فاروق ویل حضرت حنزله ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته ویلی و چې دا پلانې چې دا منافق دی حضرت عمر فاروق ولرالی بیا د خدای روی ورته ونیوي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ بعد الله روی ورته ونیوي چې صرف دا راوښیه په هغه منافقانو کې به زما نوم نه وي دا مه راته وایه چې کوم منافق و الله رسول تا ته ویل چاته وایه مه خالي دا راوښیه زما نوم خو به نه وي پکې هغه ولې یې ستا نوم نشته دا حضرت عمر فاروق د پیغمبر صلی خلیفه او ما او تا د شیطان خلیفګانې د شیطان پر ځان مې د منافق خیال نه راځي هغه د محمد رسول الله مبارک خلیفه او پر ځان دا خیال نه راځي نو خو معلومه دا شوله چې هغه بیردل د دې خبرې سره چې دا شنې زه په ځان نه یم خبر سوی لیکن ما او تا منافقان یو دعوه دا لرو چې یا زه منافق کېدلی سم څو فرق مې دی په ما بینځ کې نه ابوبکر صدیق ولې دا خبره کوله حضرت عمر فاروق ولې دا خبره کوله حنظله ولې دا خبره کوله او ما او تا یې نه کوو صحیح سلو که د هر چا په زړه کې دا ګمان وایي خو دغه د ګپې ما خبره م واورېدله بس ځان سره یاره بس زه منافق یم دا ګپه ده یا د رښتیا او په حقه په سچه په زړه کې دا یې چې یاره د منافق ژوند مې دی منافقت راسه کېږي منافق یم الله رب العزت بیا د اخلاص کړي صحیح سو که نه خدای خیر نو لہذا الله رسول فرمای ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده الله ته دا ډیر خوند ورکوي چې ما و چاته څور کړی دی هغه ښکارا کی چې الله زما سره دا احسان کړی صحیح سلو